لکه د تیر پڅیر نن په ګورنمنت هایر سیکنډري سکول شاپور کې حافظ الپورې پښتو ادبي ټولنې د طلب ادبي پاڼې په مرسته خپل د پیل کړی شوی لړۍ د ادب نړۍ ته اسانه لاري پنځم ټوک د علم بیان تر موضوع لاندې خاغلی علمزی باشمت پایتا ورسو چې پکې د لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ د علم او ادب عام مینوالو هم په ګڼ شمیر کې ګډون کړو. هر څوک د علم بیان د شاعرانو او ادیبانو ضرورت ته خو ولې په دغه بندر کې عام وګړي هم بلاز دکړي کوي. په غونډه کې د یو ګډونوال تر مخه نن چې کوم کلاس واغسته شو کوم لیکچر واغسته شو د استعارې د علم بیان د تشبیه د قسمونو ډیر څه نوې چیزونه پکې موږ زده کړو کوم چې په اتم نهم کلاس کې چې کوم د لګ ډیر خو دې شو هو هغه په شعر کې موږ نو لیدلی هغه په نثر کې نو لیدلی ډیر څه چیزونه چې کوم دغه تیز د شو موږ لا په کار د چې موږ د سیشنز اټینډ کو. یو ګډونوال د یاد شوی ټولنې د دغه لړۍ په درنو ټکو کې ستاینه وکړه او ویل چې د دې علمي نشستونو نه بلحاظ د کړی کیږي خو لر بدمرغه زیاتره خلک د داسې علمي بندرونو نه لري پاتې کیږي. طلب د پاڼې زډیر زیات ممنونی مشکوري ما دوی چې د علم د کوم زیار شروع کړل دلته دا ډیر زیات قدر او ډیر د ستاینې وړل د دین مخکې موږ ډیر سیشنې اغستی دلته راغلیو او ډیر ستیز د کړلی او لبد مرغه چې موږ ټیم را سر نه زموږ خپل کوتاهی ده چې موږ دلته ناراضو ټیم نه ورکو دا نوی الکان چې د دوی لپاره پکې ډیر زیات د پوهې ډېرې خبرې دي نن چې کوم علم بیان باندې کوم سیشن او پاره کې چې په تشبیهات باندې کوم باس شو ما په خپل لکه ډیر وخوش لکه ما د شیزونه بیا ټچ کړی نه دي ما په خپل زما شیزونه چې هغه هر څه ما ته واپس را یاد شو. د علم او ادب د زده کړې په لار کې څوک یو شمیر خندونه رامخې ته دي ولې د ادب نړۍ ته اسانه لارې به په دغه هیله دوام لري چې د شعور رڼا دی په سما او غر په دې ډول خوروي. د کیمرامین ارشاد خالق سره موسی یوسفزی طلب ادبي پاڼه شاپور ضلع شانګله.